تر یوې ورځې دوحې ته د مرکچي پلاوي د سفر امکان دی. افغان حکومت وایي د سولې پر وړاندې موانع لرې شوي او طالبان دې خبرو ته حاضر شي. برای اعتماد سازی هم ما و شما در جریانیم که تمام موانع واقعا رفع شده و اکنون بر گروه طالبان و گروه های مقابل صلح که واقعا مسئولیت خود درک کنند اگر در ادعاهای خود صادق هستند باید به زودترین فرصت در میز مذاکره حاضر شوند تا تر 2 میاشتو له افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو وتل. د امریکا پوځي چارواکي وایي د نومبر تر لومړیو افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کموي. ضرورت نه لري چې دوی ډیر کسان په افغانستان کې پاتې کړي، نو ځکه کوشش کوي چې د جګړې تداوم دوی ته ارزانه تمام شي او د جګړې د تداوم مدیریت لپاره دوی کم امکانات په خرڅ واچوي ترڅو دوی وتوانیږي خپل حضور د ډیر وخت لپاره وساتي. او ایران په هرمز تنګي کې پوځي تمرینات پیل کړي دي. تهران وایي د دغو منورو هدف احتمالي یرغل ته چمتووالی دی. سلامونه ستړي مشئ درنو لیدونکو، تاسو رابولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته. زه محمد نسیم ستانکزی یم. ولسمشر غني وایي هیڅ چاته باید د نظام د پاشل کېدو اجازه ورنه کړي. اشرف غني چې د مارشال فهیم له پوهنتون څخه د ځوانو افسرانو د فراغت مراسمو ته وینا کوله ویل چې پر جمهوریت او افغان ځواکونو معامله د منلو نه ده. ولسمشر وایي چې سوله راتلونکې ده، خو ټینګار وکړ چې هیڅ کله به چاته د نظام د پاشل کېدو اجازه ورنه کړي. غني وایي په سوله کې به د افغانستان تیرې لاسته راوړنې او د افغان ځواکونو سرښندنې او حیثیت خوندي وي. نوموړي زیاته کړې چې جمهوریت ساتونکي افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، نو پر یاد ځواک او جمهوریت به نه خپله معامله وکړي او نه به بل چاته دا اجازه ورکړي چې پر دې ارزښتونو سترګې پټې کړي. تر یوې ورځې دوحې ته د افغان حکومت د مرکچي پلاوي د سفر امکان دی. د حکومت د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي کابل نیوز ته وویل چې ټاکل شوی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مرکچي پلاوی د جمعې په ورځ دوحې ته ولاړ شي او د شنبې په ورځ به د بین الافغاني خبرو د پرانیستي مراسم وي. د سولې له خبرو به خبره کسان هم وایي چې په اغلب ګمان د افغانستان څخه به مرکچي ټیم د جمعې په ورځ دوحې ته سفر کوي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د سولې پر وړاندې ټولې موانع لرې شوي. طالبان باید خپل مسؤلیت درک کړي او د سولې خبرو ته حاضر شي. خو طالبانو ته نږدې کسان بیا وایي چې تر اوسه د لیست مطابق د طالب بندیانو د خلاصون بهیر نه دی بشپړ شوی او تر هغې چې کابل کې د طالبانو تخنیکي ټیم د بندیانو د خلاصون بهیر بشپړېدل تایید نه کړي مذاکرات نه پیلیږي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره دواړو خواو کې چمتووالی نهایی شوی او نږدې ورځو کې د مذاکراتو د پیل لپاره هیلې ډېرې دي. د حکومت د مذاکراتي پلاوي غړي کابل نیوز ته وویل چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت پلاوی به په اغلب ګمان د جمعې پر ورځ دوحې ته سفر کوي او د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستي مراسم به د شنبې په ورځ وي. د سولې له خبرو با خبره کسان هم وایي چې له دوحې څخه یې داسې معلومات ترلاسه کړي چې د طالبانو او د حکومت د مذاکراتي پلاوي ترمنځ به د شنبې په ورځ افتتاحیه او تعارفي ناسته ترسره شي. قطر څخه اوس داسې معلومات تازه ترلاسه شوي چې ښایي د طالبانو او د افغانستان د حکومت د پلاوي ترمنځ د خبرو افتتاحي غونډه هغه د شنبې په ورځ د سپتمبر په 12 جوړه شي. لدې سره د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې په یوه غونډه کې خبرې کولې وایي چې د سولې پروسې پر وړاندې نور هیڅ ډول موانع نه دي پاتې او مذاکرات باید پیل شي. دانش له طالبانو غواړي چې خپل مسئولیت درک کړي او د سولې خبرو ته حاضر شي. دولت افغانستان هم با تمام امکانات از این پروسه حمایت کرده
و برای اعتماد سازی هم ما و شما در جریانیم که تمام موانع واقعا رفع شده و اکنون بر گروه طالبان و گروه های مقابل صلح که واقعا مسئولیت خود درک کنند، اگر در ادعاهای خود صادق هستند باید به زودترین فرصت در میز مذاکره حاضر شوند تا به خواستهای مردم افغانستان پاسخ مثبت داده شود. د طالبانو ټول بندیان د دوی د خپل لیست له مخې خوشي شوی او قطر ته د وروستیو شپږو بندیانو د لیږد چارې هم تر کار لاندې دی. خو ظاهرا د بندیانو د خلاصون د بهیر نه بشپړېده. د طالبان لخوا هغه مسله یادېږي چې مذاکرات یې ځنډولې دي. طالبانو ته نږدې کسان وایي چې تر اوسه د لیست مطابق د طالب بندیانو د خلاصون بهیر نه دی بشپړ شوی او تر هغه چې کابل کې د طالبانو تخنیکی ټیم د بندیانو د خلاصون بهیر بشپړېدل تایید نکړي مذاکرات نه پیلېږي. د حکومت په لیست کې خوشي شوی خودل شوی خو د طالبانو تخنیکی ټیم تر اوسه پورې نه تاییدي. نو تخنیکی ټیم له حکومت سره لګیا دی ترڅو دغه نمونه تایید کی او دغه لیست مکمل کی. هغه شپږ تنه چې شاید قطر ته انتقال سي په قطر کې د هغوی شتون د هغوی د شتون څرنګوالی څومره وخت باندې پاتې کیږي دا هغه مسایل دي چې لا هم نه دي بررسي شوي. دوحې ته د افغان حکومت د مرکچي پلاوي سفر په تړاو څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم څو ځله د پلاوي د سفر مسله مطرح شوه خو د طالب بندیانو د خلاصون بهیر نه بشپړېدو له امله دا سفر ځنډېدلی دی. زلمی خلیلزاد وایي د سولې رامنځته شوي تاریخي فرصت تخریبونکي به ناهیلي شي. خلیلزاد د ولسمشر په لومړي مرستیال برید غندلی او ویلي دي چې د سولې مهم فرصت له رانږدې کېدو سره ورانکارې ډلې هڅه کوي څو دغه پروسه تخریب کړي. خو خلیلزاد وایي د سولې د دې تاریخي فرصت تخریبونکي به ناهیلي شي. په ورته مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سوله ییزو لارو چارو پر موندلو ټینګار کړی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح د چهارشنبې ورځې برید غندلی او دا یې د سولې پروسې د تخریبونکو ډلو کار بللی دی. زلمی خلیلزاد په خپلو تازه ټویټونو کې ویلي ورانکارې ډلې کله چې د سولې مهم او تاریخي فرصت رامنځته شي د ورته بریدونو په ترسره کولو سره غواړي د سولې روانه پروسه تخریب کړي. نوموړی وایي افغانان به د سولې تخریبونکو ډلو په لومه کې گیر نشي. افغانان پوهیږي چې د سولې بریالی بهیر د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ لار ده. د سولې لپاره د دوی د پراخو هیلو پوره کول به د دوو مرکچي ډلو او مشرانو پورې اړه ولري. تاریخ ثابته کړې کله چې د سولې فرصت نږدې شي ورانکاري یې د درولو لپاره خپل هیڅ ډول هڅې نه سپموي خو افغانان به یې په دام کې ونه لویږي. د سولې د خبرو له رانږدې کېدلو سره ورانکارې ډلې په خپلو دې هڅو کې لا نور ناهیلي کېږي چې دغه تاریخي فرصت زیانمن کړي. پر زلمی خلیلزاد سربیره تیره ورځ د پاکستان په شمول یو شمېر هیوادونو ناټو سازمان اروپایي اتحادیه او ځینو نورو سازمانونو هم د سولې بهیر په دې حساس پړاو کې دغه برید وغانده. تازه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم په یو بیان کې د دغه برید په غندلو سره ویلي چې افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي. زه په کابل کې د چهارشنبې ورځې برید چې له امله یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته په کلکه غندم. افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي. ملګري ملتونه یو ځل بیا ژمنه کوي چې دې پروسه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. تیره ورځ په کابل کې د ولسمشر غني د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټرو پر کاروان چاودنه وشوه چې له امله یې 10 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. زلمی خلیلزاد داسې مهال دغه برید د سولې پروسې د تخریبونکو کار بولي چې پرون د ولسي جرګې غړو هم اندېښنه وښوده چې یو دریم لاس د سولې روانې پروسې د تخریب په لټه کې ده.
امریکا تر راتلونکو 2 میاشتو افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 4500 سرتیرو ته راکموي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي چې په 2 میاشتو کې له افغانستان څخه د 400 تنو سرتیرو د ایستلو پلان لري او د نومبر تر لومړیو به د امریکایي سرتیرو شمیر 4400 سرتیرو ته راکم کړي. د چارو شنونکي وایي له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي سرتیرو وتل باید د یو میکانیزم پر اساس ترسره شي. د امریکا پوځ د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزي په افغانستان کې د نومبر تر اوایلو د امریکایي سرتیرو د کمولو خبر ورکوي. مکنزي وایي چې ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د کمولو اعلان وکړي. په 4500 پوځیانو هم مونږ کولی شو چې خپل اصلي ماموریت ترسره کړو او موږ خپل ښه نیت ښوولی دی چې په دې هیواد کې غاصب ځواک نه یو، خو ستراتیژیکې او حیاتي ګټې لرو او هغه موږ دې باور ته رسوي چې د القاعده په شان ترهګر د امریکا په متحدو ایالتونو برید نشي کولی. مکنزي دا څرګندونې وروسته له هغې کړې چې ولسمشر ټرمپ په عراق کې د امریکایي سرتیرو د کمولو خبر ورکړ. د چارو شنونکي وایي چې امریکایي سرتیري د یو میکانیزم په اساس له افغانستان څخه ووځي، نه دا چې د دوی تر وتلو وروسته یو ځل بیا افغانستان کې کورني کشمکشونه پیل شي. امریکایي ولسمشر دې ته جدا ضرورت لري چې خپل اعتماد پوخ کړي او ووایي چې زه داسې یو کس یم چې کومه ژمنه مې چې کړې په هغه عمل کوم. خو دا د دې پر معنا نه ده چې امریکایي پوځیان او استخبارات به له افغانستان نه په بشپړه توګه وځي. دا یو کمپایني مسله ده، یو سیاسي مسله ده چې د انتخاباتي شعار په توګه یې کاروي او کومه ژمنه چې له امریکایي ولس سره کړې وه او همداسې کوم تعهد چې له طالبانو سره شوی. ضرورت نه لري چې دوی ډیر کسان په افغانستان کې پاتې کړي، نو ځکه کوشش کوي چې د جګړې تداوم دوی ته ارزانه تمام شي او د جګړې د تداوم مدیریت لپاره دوی کم امکانات په خرڅ واچوي تر څو دوی وتوانیږي خپل حضور د ډیر وخت لپاره وساتي. دوی همداراز د امریکا نظامی حضور د افغانستان په زیان بولي او ژر تر ژره د یو میکانیزم په اساس پر وتلو ټینګار کوي. موږ باید مسؤل خلک اوسو، موږ باید خپل ولس په ګټه باندې کار وکړو، موږ باید خپل وطن په ګټه باندې کار وکړو. کله چې زه وایم موږ، نو په هغې کې طالبان او په هغې کې د افغانستان حکومت دا ټول او د افغانستان سیاسي جریانونه دا ټول پکې شامل دي. بناً ډېره اتکا په پردي باندې دا سړی همیش کمزوری ساتي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو خبرونه داسې مهال دي چې د چارو د شنونکو په خبره امریکا د یو داسې میکانیزم په اساس ووځي چې په افغانستان کې د کورنیو مخالفتونو سبب ونه ګرځي. واشنگټن کې د افغانستان سفارت دیوال باندې د لګول شویو پیسو په اړه څوک وضاحت ورکولو ته نه حاضرېږي. د ولسي جرګې یو پلاوی چې د همدې مسلې د روښانه کولو لپاره امریکا ته تللی وایي چې واشنګټن کې د افغانستان سفارت لپاره دیوال په عادي او ارزانه مواد جوړ شوی، خو په دې دیوال د نږدې 2 میلیونه لګول شویو پیسو په تړاو هیڅوک وضاحت ورکولو ته نه حاضرېږي. د پلاوي مشر جاوید صافی وایي چې غوښتل یې له افغان سفیر رویار رحماني څخه د دې دیوال د جوړېدو څرنګوالي په تړاو معلومات ترلاسه کړي، خو هغه دې برخه کې د معلوماتو ورکولو ته نه ده حاضره شوې. په واشنګټن کې د افغانستان سفارت پر غول شوي یو دیوال باندې نږدې 2 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی چې د مسلې د عامو افغانانو او ولسي جرګې د غړو ترمنځ پوښتنې پیدا کړي دي. په واشنګټن کې د افغانستان سفارت د یو دیوال بیرته رغولو کې د مالی فساد په اړه تر راپورونو وروسته د جاوید صافی په مشرۍ د ولسي جرګې یو پلاوی د همدې مسلې د څېړنې لپاره واشنګټن ته تللی، خو نوموړی وایي چې د سفارت چارواکي په دې تړاو وضاحت ورکولو ته نه حاضرېږي. صافی وایي چې تر ډیرو فشارونو او خبرداریو وروسته یې واشنګټن کې له افغان سفیر سره د ملاقات زمینه برابره کړه، خو نوموړي دیوال باندې د لګول شویو پیسو په تړاو وضاحت نه دی ورکړی. کله ما د سفیر سره دلته په سفارت کې ولیدل، د هغې څخه مې پوښتنې وکړې او ما ورته وویل چې زه د یو مسؤل شخص په توګه یو د دغسې ارګان څخه چې دا مې وظیفه ده، دا مې دنده ده چې زه دلته راشم دیوال وګورم، ولې سفیر انکار وکړه او ما سره رانغله.
هغه قصدن رانغله په همدې خاطر باندې چې په ویډیو کې رانشي په عکسونو کې رانشي. ما ورته په واضح الفاظو کې ویلي دي چې دا د ولسي جرګې لپاره دا زموږ لپاره هیڅ د منلو نه ده تر څو پورې چې صحیح اسناد او ثبوت نه ورکړل شوی. زه به د دغې موضوع بررسي کوم او دغه موضوع هیڅکله نه پرېږدم. تر دې مخکې کابل نیوز د دې دیوال په اړه داسې اسناد خپاره کړل چې د سفارت یو تخریب شوی دیوال د جی جی په نوم د یو امریکایي شرکت لخوا په 88,000 امریکایي ډالرو رغول کېده، خو سفارت ورسره قرارداد نه دی کړی او د دیوال د رغولو چارې یو بل شرکت ته د 1,825,809 امریکایي ډالرو په بدل کې سپارلی. دغه دیوال چې ویل کېږي 70 متره اوږدوالی لري، د شوي قرارداد له مخې هر متر په 26,083 ډالرو رغول شوی چې ټول لګښت پرې نږدې 2 میلیونه ډالر راغلی دی. د ولسي جرګې تللی پلاوی وایي چې په دننه سفارت کې اصلا د کار کولو احساس نشته او څوک په دې تړاو د مسؤلیت احساس نه کوي. زه سفارت ته څو ځل راغلی یم، دلته په سفارت کې تاسو داسې هیڅ احساس نه کوئ چې دلته یو څوک یا کار کوي یا څوک مسؤلیت لري یا وظیفه لري. د ولسي جرګې تللی پلاوی په داسې حال کې واشنګټن کې د افغانستان سفارت چارواکي په ناسم چلن او د سفارت د ودانۍ دیوال رغولو برخه کې د وضاحت په نه ورکولو تورنوي چې تر دې مخکې د ترکیې په استانبول کې هم د افغان قونسلګرۍ لپاره د ملکیت پیرلو کې د فساد په تړاو شکایتونه شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي افغانستان کې روان حالات د جدي اندېښنې وړ دي. ولادیمیر پوتین چې د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې ته په آنلاین ډول خبرې کولې ویل چې افغانستان کې حالات بحراني دي او د دې هیواد وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی. پوتین همدارز منځني ختیځ او افریقا کې د نښتو د دوام له امله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم نښتې روانې دي او جرایم د زیاتوالي په حال کې دي. په داسې حال کې چې افغانستان کې د سولې خبرې یو حساس پړاو ته داخلي شوي دي، د سولې ټینګښت لپاره د هیلو ترڅنګ د جګړې د دوام په اړه هم اندېښنې پر خپل ځای دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د شانګهای همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې ته په آنلاین ډول خبرې کولې ویل چې افغانستان کې حالات بحراني دي. پوتین وایي چې د دې هیواد وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی. د افغانستان حالات بحراني دي او د دې هیواد وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی. منځني ختیځ او افریقا کې هم نښتې روانې دي او جرایم د زیاتوالي په حال کې دي. د ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې داسې مهال دي چې تېره ورځ د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح چاودنه وشوه چې له امله یې 10 کسان ووژل شول او نږدې 30 نور ټپیان شول. بل پلو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسیدو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي. ملي امنیت وایي د مولوي ایاز نیازي او عزیز الله مفلی د وژلو ترای نیولی دی. د ملي امنیت ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي مولوي عبیدالله چې په اکرمه مشهور و د افغانستان په شمال او شمال شرقي ولایتونو کې د داعش څانګې د جګړې عمومي مسؤل پاتې شوی و او پر 2 دیني عالمانو د برید ترا هم و. ملي امنیت وایي عبیدالله اعتراف کړی چې د کابل وزیر محمد اکبر خان جماعت خطیب مولوي ایاز نیازي او د شیرشاه سوري جماعت خطیب مولوي عزیز الله مفلی وژلو کې لاس درلود. د اعلامیې له مخې نوموړي تازه غوښتل کندوز کې پر یو بل دیني عالم برید ترسره کړي چې تر برید مخکې نیول شوی دی. زما نوم عبیدالله دی. زه مخکې په طالبانو کې هم ما وخت تیر کړی. کله چې داعش اعلان وشو په خراسان کې بیا جلالاباد ته راغلم. بیا اوس وخت کې په د اواخرو کې زما زخمیتوب نه بعد او د سقوط نه بعد د جلالاباد او د کونړ دې نه بعد زه د طلحه استاد له طرفه چې هغه د ادارې مسؤل مثلا خارجه اداره به موږ ته ویله امن العام د هغه له خوا نه د سبت شمال مسؤل وټاکل شوم. څو پوښتنې د نه وکړې ډاکټر شهاب المهاجر نه یعنې دا د والي په حیث وټاکل شو. والي و دی ته خراسان چې وای د خراسان په سطح باندې والي وټاکل شو.
نو بیا ماته پوښتنه وکړه، اوله پوښتنه مې ته د مساجدو باره کې وکړه. بیا هغه جواب دا و چې دا مسجد د مسجد زرار په شانتې دی، یعنې هغه مسجد سره مثال ورکړه چې د نبی علیه السلام په وخت کې منافقینو جوړ کړی و، په هغې کې د شر اراده وه، یعنې د خیر اراده نه وه. دې مثال یې هم هغې شان ورکړ. ډاکټر شهاب بیرته ما سره رابطه وکړه، دلته یو مسجد دی، په دې کې انفجار کول غواړي. زما نوم د حرکت اسلامي آزاد ګوند وایي چې د ټاکنیز کمپاین پر مهال دوی سره د دولت ساز ټیم لخوا شوې ژمنې نه دي عملي شوي. د دغه ګوند غړي وایي چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په بهیر کې دولت ساز ټیم د دوی له ګوند سره ژمنه کړې وه چې یا ټیم ته د رایو د ورکولو په صورت کې یو وزارت، یو ولایت، یو سفارت، یو انتصابي سناتور او یو شمېر نور امتیازات ورکوي، چې په خبره له دوی سره د دغو شویو ژمنو یوه هم نه ده عملي شوې. دوی وایي چې هغه مهال د اشرف غني په ګټه په بېلابېلو ولایتونو کې په زرګونو رایې راټولې کړې، خو نوموړي له دوی سره خپله یوه ژمنه هم عملي نه کړه. د حرکت اسلامي آزاد ګوند وایي چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پر مهال د اشرف غني په ګټه په بېلابېلو ولایتونو کې په زرګونو رایې راټولې کړې، خو نوموړي له دوی سره خپله یوه ژمنه هم عملي نه کړه. دوی وایي ولسمشر ورسره د دولت ساز ټیم د بریا په صورت کې ډېرې ژمنې کړې وي، چې په خبره یې ولسمشر وفا ونه کړه. یک زعیم کشور باید صادق و راستگو باشه، با تزویر، با فریب، با دروغ هیچ کار پیش نمیره. اینها فقط ما را بازی دادند و دروغ گفتند و از رای ما استفاده کردند. دوی زیاتوي چې دولت ساز ټیم د دوی له ګوند سره ژمنه کړې وه چې یاد ټیم ته د رایو ورکولو په صورت کې یو وزارت، یو ولایت، یو سفارت، یو انتصابي سناتور او یو شمېر نور امتیازات ورکوي، چې په خبره یې له دوی سره د دغو شوو ژمنو یوه هم نه ده عملي شوې. په داسې حال کې چې د یاد ګوند له لوري دغه ټیم ته په زرګونو رایې راغلي. با مبارزات مدنی خود ادامه میدیم و با عنوان اپوزیسیون دولت کار میکنیم و میدانم که خیلی از احزاب دیگه هم ناراضی هستند. صادقانه با تیم دولت ساز همکاری کردند ولی با اونها هم هیچ اعتنایی نشده. عضویت رهبری حزب حرکت اسلامی در شورای رهبری تیم دولت ساز. 2. دادن یک وزارت بعد از پیروزی. 3. یک ولایت بعد از پیروزی. 4. یک سفارت. 5. یک سناتوری انتصابی. د دغه ګوند له لوري داسې مهال ولسمشر غني او دولت ساز ټیم د ژمنو په ماتولو تورنېږي چې تر دې وړاندې ګڼ نور ګوندونه هم په دې تړاو له ولسمشر ګیله دي. د هیواد د 14 ولایتونو شاوخوا 1500 مدني فعالانو او د رسنیو استازو د سولې په پروسه کې ښکېلو خواو او نړیوالو ته سپارښتنه وکړه چې د دغو خبرو په بهیر کې د اوربند ته لومړیتوب ورکړل شي. دوی دغه راز وویل چې هیوادوالو ته به د بین الافغاني خبرو په بهیر کې له هغو مسایلو چې دواړه خواوې پرې بحث کوي پر وخت معلومات ورکوي. دغو مدني فعالانو همداراز غوښتنه درلوده چې د سولې اجرایوي جوړښتونو کې د ښځو، قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې قربانیانو او د هغوی کورنیو ته ونډه ورکړل شي. د بین الافغاني خبرو په درشل کې د مدني ټولنې او رسنیو غوښتنې داسې مهال دي چې تمه ده یا د خبرې په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. این همگی به ارتباط امو است که مردم حق دارند که در این پروسه شامل باشند و دولت مکلف است صدای مردم بشنوه و اساس از او اجندای صلح را تعیین بکنند. بیا هم ستړي مشئ. د ایران ځمکنیو، هوایي او سمندري ځواکونو په هرمز تنګي کې پوځي مانورې پیل کړي دي. د ذوالفقار نهنوي په نامه د دغو پوځي تمریناتو قمندان امیر البحر حبیب الله سیاري ویلي د دغو مانورو هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل پر وړاندې د چمتووالي زیاتېدل دي. په دغو مانورو کې د ایران له اوبتلونو او بې پیلوټه الوتکو هم کار اخیستل کیږي. ایران دا مانورې داسې مهال پیل کړي چې په دې وروستیو کې د ایران او امریکا روابط خورا کړکېچن دي.
د لبنان د پلازمینې بیروت په یو بندر کې اور لګېدلی دی. د راپورټونو له مخې دا اور د بندر په هغه برخه کې لګېدلی چې د تیل، موبلایل او د موټرونو ټایرونه پکې پلورل کیږي. دا اور لګېدنه داسې مهال رامنځته شوې چې تېره میاشت همدغه بندر کې چاودنې د سر او مال درانه زیانونه واړول. په دې اور لګېدنه کې د اوښتو زیانونو جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. د بیروت په چاودنه کې نږدې 200 کسان وژل شوي او 15,000 نور ټپیان شوي وو. هغه چاودنه چې لامل شوه د لبنان کابینه استعفا وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي جګپوړو روسي چارواکو ښایي د اپوزیسیون د مشر الیکسی ناولني د مسمومولو امر کړی وي. پامپیو وایي هیواد یې په څېړنو بوخت دی او حقایقو ته په کتو به د دې موضوع په اړه غبرګون وښیي. آلمان او د ناټو سازمان وایي مستند دلایل لري چې ناولني د زهرجنو ګازو په وسیله مسموم شوی دی. مسکو د پامپیو د دغو څرګندونو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې په تکرار سره رد کړي چې ګواکې ناولني دی مسموم شوی وي. درنو لیدونکو له تاسو او خپلو ټولو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخښونکي راپسپارم.